د کونړ کرکټ لوبغالی دا ځل د هیواد د نابینا لوبغاړو کوربه دی. د دې ولایت د کرکټ اداري مسؤلین وایي دغه سیالۍ د نابینایانو د کرکټ د ودې او هڅونې په موخه جوړې شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ تل هڅه کړې ده چې د ټولنې د روغو د لوبغاړو په څیر نابینایانو ته همدارنګه معیوبینو او معلولینو ته هغه ډول سیالۍ برابرې کړي څنګه چې د روغو لوبغاړو دپاره برابرېږي. د کونړ، ننګرهار او لغمان ولایتونو نابینا لوبغاړي د داسې سیالیو جوړېدل مهم بولي او په وینا یې چې د کرکټ په برخه کې د استعدادونو په لټولو خلاره ده. خوښۍ او د ویاړ ځای دی چې د افغانستان د نابینایانو د کرکټ شورا په دې وتوانېدله چې درې اړخیز سیریز د لومړي ځل لپاره چې کوربتۍ به کونړ کوي او دا سیالۍ په لاره واچول شو. ډېر زیاته د خوشحالۍ احساس کوم. مهم دا به دی ډېر زیات کوچي د موږ سیالۍ برابر نه کوو او لوبغاړی په کور کې ناستي سبا موږ ایونټ ته ځو او هغې سیالۍ نه یې کړي پر تمرینات یې نه یې کړي نو هغې چېرته لاړ شي هغې به هېڅ هم د هېواد دپاره او نه ولایت دپاره وکړي باقي هېڅ هم نه یې نابینا لوبډلې به په 2 میاشتې بعد 3 میاشتې بعد یو ولایتي ټورنمنټ ولري چې هغې افغانستان موږ 9 کلبونه لرو افغانستان کې 9 لوبډلې کې باید ګډون ولري. د یادونې وړ ده چې د کونړ کرکټ لوبغالي کې به دغه سیالۍ 2 ورځې دوام وکړي او تمه شته چې د نابینایانو د لوبډلې لپاره به ترې غوره استعدادونه په نښه شي.